أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د قصص الانبیاء علیهم السلام دیارلسمه فته. محترم ورونو، په تیره 12مه فته کې موږ د موسی علیه السلام هغه حالات بیانول چې د فرعون او قبطیانو د ظلم او د بیرې د مصر او رودینل څخه تر فلسطینه پورې پیاده او پر پښو ولاړی او پر نیمه لار یې چوټې ټوک ټوک سوې. نوره پاته لار یې په داسې حال کې په لسو پښو پسې پوره کړه چې د پښو پوستونه یې اوښتي وه. د خوړلو دپاره یې شی نه درلودی، د نس د مړولو دپاره یې د ونو پاڼې خوړلې، تر څو هغه مدین ته ورسېدی چې د نبی الله شعیب علیه السلام قریه او ښار و چې قصه یې مخکې درته بیان سوې ده. په دغه وخت کې شعیب علیه السلام سپینږیری او د ډېر عمر سړی و او تر دغه وخته ژوندی و. نو موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام د سپینږیرتیا په وخت کې مدین ته ورسېدی او دغه ورتګ یې پس له هغه وه چې د شعیب علیه السلام قوم هلاک سوی و. د دغه قوم قصه خو به مو په یاد وي. دا هغه قوم و چې اصحاب الایکه ورته ویل کېده. په عقیده کې مشرکان وه، ځکه د ونې عبادت یې کاوه، او په تجارتي معاملاتو کې خائنان وه، ځکه په تول او ترازو، په ګزه او پیمانه کې یې خیانت کاوه او بیا هلاک سوه. د دوی تر هلاکېدلو وروسته موسی علیه السلام دلته راغلی. الله جل جلاله فرمایي: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني کله چې موسی علیه السلام د مدین اوبو ته ورسېدی، ویلي ده چې د خلقو یوه ډله پر دغه څا راټوله ده او خپلو حیواناتو ته اوبه ورکوي. پسونه، اوښان او نور بودګان اوبوي. هغه اوبه چې د مدین خلقو استعمالولې هغه تر مدین د باندې وې. نو چوپانانو به خپلې رمې او حیوانات د اوبولو دپاره هلته وروستل او د مدین خلقو د خپل ضرورت اوبه هم له هغه ځای راوړې. کله چې موسی علیه السلام دلته دغو اوبو ته راورسېدی، دا هغه وخت و چې چوپانانو پسونه او اوښان د اوبولو دپاره راوستلي دي. نو موسی علیه السلام ولیده چې ډېر خلق پر اوبو سره راټول دي، ګڼو ګوڼه او بیروبار دي. هر یو کوښښ کوي چې خپل حیوانات تر نورو د مخه اوبه کړي. دا ځکه چې اولی اوبه پاکې او صافې وي او وروستنۍ اوبه خړې او خیرنې وي. د مدین خلقو د څا پر شاوخوا حوضونه جوړ کړي وه. نو هر چا به له څا څخه اوبه راکښلې او په دغو حوضو کې به یې اچولې او بیا به هغه د ده حیوانات راتله، د هغه حوض اوبه به یې څښلې. نو هر چا خپل پسونه او بودګان اوبول. د دغو حوضو تر څنګ نور حوضونه د انسانانو دپاره درلودل چې د هغو حوضو څخه به خلقو خپلو کورو ته اوبه وړلې. موسی علیه السلام د دغه ګڼې ګوڼې او بیروبار په وخت کې دلته راورسېدی او هلته د یوې ونې تر سایې لاندې د دې دپاره کښېنستی چې څه هوسا سي. خلق خپل پسونه او بودګان اوبوي
او هر یو کوشش کوي چې تر نورو د مخه خپل کار خلاص کړي. موسی علیه السلام هلته دوې ښځې ولیدې چې پسونه ورسره دي، خو یوازې دا نه چې دغه ښځې خپل پسونه نه اوبوي، بلکې چې پسونه یې د اوبو خواته ورځي دوی یې راګرځوي، د اوبو څخه یې لرې کوي او منع کوي. الله جل جلاله فرمایي ووجد من دونهم امرأتین تذودان، او هلته یې د دغو خلقو څخه جلا دوې ښځې ولیدې چې خپل پسونه د اوبو څخه منع کوي، نه غواړي چې دوی د خلقو په منځ ورګډې سي، نو خپل پسونه اوبو ته نور پرېږدي. موسی علیه السلام په تعجب کې سو. ټول خلق خپل حیوانات اوبوي او دغه ښځې خپل پسونه سره د دې چې تږي هم دي د اوبو څخه لرې شړي. نو یې د ښځو څخه پوښتنه وکړه، قاله ما خطبکما، ویل تاسې ته څه پېښه ده، ولې پسونه نه اوبوئ؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. هغو دوو ښځو وویل تر هغو موږ خپلو پسو ته اوبه نه ورکوو څو دغه شپنیان بیرته ولاړ نه سي. موږ ښځې یو، د خلقو په منځ نسو ورننوتلی، او زموږ پلار د ډېر عمر سړی دی. یعنی کله چې ټول خلق خپل حیوانات اوبه کړي او ولاړ سي، بیا نو موږ خپل پسونه اوبو ته ورولو. موږ ښځې یو، په دغه ګاڼه ګوڼه کې د نارینهو منځ ته نسو ورتلی. و ابونا شیخ کبیر، او پلار مو هم د ډېر عمر سړی دی، ضعیفه دی، که نه هغه به دغه کار کولی. د دغو دوو نجونو پلار نبی الله شعیب علیه السلام او ډېر سپینږیری سوی و. موسی علیه السلام چې د دوی ضعف ولیدی، زړه پر وسوځي، نو د دې دپاره چې د دغو عاجزه ښځو سره یې کومک کړی وي، په زور او قوت د خلقو په منځ ورننوتی، د دوی پسونه یې ور اوبه کړه او بیرته یې راوستل. ښځو پسونه رهي کړه او موسی علیه السلام بیرته ورغلی، د هغې ونې تر سایې لاندې کښېنستی. موسی علیه السلام وږی او ستړی دی، نو خپل رب ته په دعا سو. الله جل جلاله دغه د لوږې او ستړیا حال بیانوي او فرمایي فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نو موسی علیه السلام د دغو دوو ښځو پسونه ور اوبه کړه او بیا یې دوی ته شا ور وګرځول او د هغې ونې سایې ته ولاړی. څرنګه چې ډېر وږی و، نو یې وویل زما ربه، بېشکه هر هغه شی چې ته یې له خیره له خوړو څخه ما ته رالیږې، زه هغه ته اړ او محتاج یم. یعنی یا الله، زه د مخلوقه شی نه غواړم، هو که ستا له طرفه کم خیر او خواړه راورسېږي، زه و هغه خیر ته محتاج یم. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي کله چې موسی علیه السلام د مدین ښار یا قریې ته ورسېدی، د پښو ټوله پوست یې اوښتی و، ځکه دغه ډېره لار یې په لوڅو پښو وهلې وه او له ډېرې لوږې څخه یې نس په ملا یا شا پورې موښتی و. خوله یې د ونو د پاڼو د خوړلو په سبب زرغونه وه. ډېره سخته لوږه او ستړیا پر تېر سوې وه او اوس هم وږی دی. خدای یې نه قبلول چې د چا څخه خواست او سوال وکړي، نو ځکه یې خپل رب عز وجل ته هغه دعا وکړه. د دغو دوو نجونو څخه یوې نجلۍ دغه د ده علیه السلام دعا واورېده چې ویل ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر. نجونې تر هغه خپل پخواني وخت د مخه خپل کور ته ورسېدې. پلار یې د دغه وختي ورتللو د سبب پوښتنه ځینې وکړه چې نن ولې تر خپل وخت د مخه راغلاست. نجونو خپل پلار په دغه حال خبر کړی چې هلته یو مسافر، خوار، غریب او بیچاره سړی ناست و. هغه کومک را سره وکړي، زموږ پسونه یې تر وخت د مخه را اوبه کړه. پلار یې بیرته یوه نجلۍ موسی علیه السلام ته ورولېږل چې ورسه دغه سړی راوله، غواړي چې د ده د کومک په مقابل کې دوی هم کومک ورسره وکړي، یو شی ورکړي،
ځکه دوی پوه سوه چې سړی محتاجه او عزیز النفس غیرتمند دی، اړ دی خو د چا څخه شی نه غواړي. الله جل جلاله فرمایي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نو یوه د دغو دوو نجونو څخه چې په ډېر شرم او حیا یې تګ کاوه موسی علیه السلام ته راغله. موسی علیه السلام ته یې وویل زما پلار د دې دپاره تا غواړي چې تا ته هغه زموږ د پسو د اوبولو اجره یا مزدوري درکړي. دا چې الله جل جلاله فرمایي تمشي على استحیاء یعنی په شرم او حیا سره یې تګ کاوه. خوندو شرم او حیا د مسلمان ښځې خوی او عادت وي. د ښځې دپاره د نارینه سره په لوړ آواز خبرې کول نه ښایي. د مؤمنې ښځې دپاره د نارینه په مقابل کې جرأت او دلاوري، بې پروایي او بې حیایي ښه کار نه دی. مؤمنه ښځه چې د نارینه سره خبرې کوي خبرې یې باید زیږې او د ضرورت پر اندازه وي. آواز یې کښته وي. د مؤمنې ښځې تګ په عجز او آرامي سره وي، نه لکه ځینې ښځې چې پر لارې د مست آس پر قسم رهي وي او بیا د دکاندارانو سره داسې په خندا او په داسې نرمو خبرو غږېږي لکه د دې خاوند چې وي. خبرې ډېرې دي خو زه به څه نه وایم. نو د شعیب علیه السلام لور موسی علیه السلام ته داسې ورغله چې د شرم او حیا په سبب یې خپل لستوڼی پر مخ نیولی و او د علیه السلام ته یې وویل زما پلار د دې دپاره تا غواړي چې تا ته هغه زموږ د پسو د اوبولو اجوره یا مزدوري درکړي. دوی غواړي چې دغه ستړي وږي مسافر ته خواړه ورکړي ځکه محتاج دی او د چا څخه شی نه غواړي. نو شعیب علیه السلام دا ښه او مناسبه خبره وبلل چې د اجورې یا مزدوري په نامه سره یو شی ورکړي. موسی علیه السلام چې له خپل رب عز وجل څخه د خیر غوښتونکی و او اوس د هغه رب عز وجل له طرفه په داسې ډول خیر ورته راغلی چې د ده په حساب کې نو. موسی علیه السلام که څه هم په دې نو راځي چې هغه د خیر پر کار مزدوري واخلي، خو بیا یې هم د انجلۍ د پلار دعوت قبول کړی او د انجلۍ سره رهي سو. څرنګه چې موسی علیه السلام ته د دوی د کور لار نه وه معلومه، نو خود انجلۍ د مخه رهي ده او موسی علیه السلام په پسې دی. خو په لار کې به بعد د انجلۍ لمن شورول او د پښې څه حصه به یې ښکاره کېدل. نو موسی علیه السلام انجلۍ ته وویل ته زما تر شا راپسې سه او لار راښیه. نو انجلۍ د خپلې حیا په سبب او د موسی علیه السلام په امر د موسی علیه السلام تر شا تله او د حیا په سبب یې موسی علیه السلام ته چې د دې تر مخه رهي دی لار د خبرو په واسطه نه ورښول، بلکې که به یې غوښته چې راسته طرف ته ولاړه سي یوه شګه به یې هغه طرف ته وغورځول. موسی علیه السلام به پوه سو چې وایي دغه طرف ته درځه. ورونو او خوندو تاسې دغه ادب او حیا ته وګورئ او بیا یې د نن ورځې د مسلمانانو د اولادو د هغې بې حیایي سره قیاس او مقارنه کړئ کوم چې موږ یې په لارو او کوڅو په بازارو او پر سړکانو وینو. د مسلمانې ښځې او مسلمانې نجلۍ خوی او عادت ادب او حیاوي او په حیا سره ښه ایسي. د مسلمانانو د ټولو ښځو څخه دا غوښتل کیږي چې اقتدا یې باید د انبیا علیهم السلام په لوڼو او کورنیو پسې وي، نه د فلمي اکټرانو او رقاصو په بې حیا ژوند پسې. دغه نجلۍ چې د شعیب علیه السلام لور وه او په وروسته کې یې د موسی علیه السلام سره واده وکړی، دغه یې اخلاق او دغه یې حیا وه. کله چې موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام کور ته ورغلی، د شعیب علیه السلام سره خواړه پراته وه او موسی علیه السلام ته یې وویل کښېنه خواړه وخوره. موسی علیه السلام وویل بیریږم چې دا زما د هغه کار عوض او بدل نه وي چې ما د دغو نجونو پسونه ور اوبه کړه او موږ داسې کورنۍ یو چې د خیر پر کار اجوره او مزدوري نه غواړو. شعیب علیه السلام وویل یا دا مزدوري نه ده، بلکې زما او زما د پلرو دا عادت دی
چې د میلمه عزت کوو او خواړه ورکوو. نو موسی علیه السلام هم خواړه وخوړل. پس د خبرو اترو موسی علیه السلام خپله هغه قصه او واقعه ورته بیان کړه کومه چې په مصر کې ورته پیښه سوې وه. الله جل جلاله فرمایي: فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. یعنی کله چې موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته راغلی او د قبطي د وژلو او بیا دا چې فرعونیانو د ده د وژلو اراده وکړه قصه ورته بیان کړه، شعیب علیه السلام ورته وویل اوس مه بیریږه، د ظالمانو له قومه څخه د نجات حاصل کړي. دغه د مدین منطقه د فرعون له حکمه وتلې او د باندې ده. بیا د دغو دوو نجونو څخه یوې نجلۍ خپل پلار شعیب علیه السلام ته وویل: پلاره، دغه سړی زموږ د پسو د څارلو دپاره نوکر کړه. الله جل جلاله فرمایي: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. یوې د دغو دوو نجونو وویل: زما پلاره، دی د پسو د څارلو دپاره نوکر کړه. بېشکه هر هغه څوک چې ته یې نوکروې ښه او بهتر یې هغه څوک دی چې قوي او امین وي. یعنی تو خو یوه نوکر او چوپان ته ضرورت لرې او د نوکرۍ دپاره هغه څوک ډېر ښه دی چې قوي او امین وي. ورونو، په دغه آیات شریف کې موږ او تاسې ته هم لارښوونه ده چې ښه او بهتر د نوکرانو هغه څوک دی چې دغه دوه صفته ولري: یو دا چې د کار کولو قدرت ولري او بل امانتکاره وي. که ته غواړې چې د یوه کار دپاره یو څوک موظف او نوکر کړې، په دغه دوو صفتو پسې به یې ګورې. یوازې دا نه ده په کار چې قوي یا پوه دی، د کار کولو قدرت لري او په کار پوهیږي، بلکې په هغه دوهم صفت پسې به یې هم ګرځې چې امین، صادقه او په دیانت کې به هم ثابت او قائم وي چې مال او پټ سر دې در وساتي. نو اوس د شعیب علیه السلام لور خپل پلار ته وویل: پلاره، دی نوکر کړه ځکه دی قوي او امین دی. شعیب علیه السلام د خپلې لور څخه پوښتنه وکړه چې قوت او امانت یې څه در معلوم سوه؟ نجلۍ وویل: قوت یې د پسو په اوبولو کې معلوم سو او امانت یې دا دی کله چې زه ستا د پیغام رسولو دپاره ورغلم چې زما پلار دې غواړي او دی پوه سو چې زه ښځه یم او د ده پر خواو رهي یم، سر یې وځړاوه، تر هغو یې نه کړی راپورته تر څو چې ستا پیغام مې ورته ووایه. او کله چې دلته راتلی ما ته یې وویل چې ته زما تر شا راپسې سه او لار راښیه. دغه کار بې له امینه بل څوک نه کوي. شعیب علیه السلام د خپلې لور په خبرو خوشحاله سو. یوازې دا نه چې د هغې خبرو یې په زړه کې ځای ونیوی، بلکې د دغو خبرو په اورېدلو سره یې د موسی علیه السلام سره حب او تعلق هم پیدا سو. تر څو چې دغه حب شعیب علیه السلام پر دې راوستی چې موسی علیه السلام ته په صراحت سره ووایي چې زه غواړم خپله یوه لور تا ته په نکاح درکړم. خو شعیب علیه السلام هم غریب و، څه یې نه درلودل او موسی علیه السلام هم پر هغه حال دی چې هیڅ نه لري. نو د دغې نکاح مهر یا ولور څنګه کیږي؟ شعیب علیه السلام ورته وویل: یا موسی، زه غواړم چې زما د دغو دوو لوڼو څخه یوه په نکاح درکړم او د دغه په مقابل کې به ته 8 کاله زما سره د ژوند په ستړیاوو کې کومک کوې. که دې 10 کاله را سره پوره کړه، دا به ستا له طرفه نیکي او احسان وي او انشاء الله زه به هم ستا دپاره مخلص او وفاداره یم. موسی علیه السلام هم د شعیب علیه السلام په غوښتنه کې هغه څه ولیدل چې د ده زړه غوښته، ځکه دی هم بې کوره او بې وطنه دی، مسافر او غریب دی، د ځان دپاره ژوند او ځای غواړي. نو یې 10 کاله په ښه اخلاص او صداقت، په وفا او امانت ورسره تیر کړه. الله جل جلاله دغه حالات په قرآن مجید کې بیانوي او فرمایي: قال إني أريد أن
أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. شعیب علیه السلام وویل زه د دې اراده لرم چې تا ته زما د دغو 2 لوڼو څخه د دې په مقابل کې یوه در په نکاح کړم چې ته به 8 کاله زما نوکري کوې که دې پس له 8 کالو 10 کاله راپوره کړه هغه به ستا له طرفه زما سره احسان وي او زه د دې اراده نه لرم چې پر تا تکلیف او مشقت تیر کړم یعنی 8 کاله حتمي دي او هغه نور 2 کاله ستا په خوښه دي زه دې پر 10 کالو نه مجبوره کوم ان شاء الله دا به په خپله در معلومه سي چې زه د صالحانو څخه یم پر خپله وعده به وفا کوم ته به زما په ملګرتیا کې ناراضه نه سې نو د نجلۍ مهر 8 کاله خدمت سو او هغه نور 2 کاله د موسی علیه السلام په خوښۍ سره سوه موسی علیه السلام په جواب کې ورته وویل قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی علیه السلام وویل زما او ستا په منځ کې دغه عهد دی هره موده چې د دغو 2 مودو څخه پوره کړم پر ما به زیاتوب او ملامتي نه وي او پر دغو خبرو چې زه او ته یې وایو الله جل جلاله شاهد دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وسوه چې موسی علیه السلام کومه موده پوره کړه 8 کاله که 10 کاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اتمها و اوفاها نو موسی علیه السلام 10 کاله د پسو چوپانی وکړه چې دا د شعیب علیه السلام د لور صفورا مهر و اوس خو موسی علیه السلام 10 کاله په مدین کې تیر کړه او د دغه اوږدې مودې په تیرېدلو سره هلته په مصر کې هغه د قبطي د وژنې قصه هېره سوې او ارامه سوې وه په موسی علیه السلام پسې پلټنې او د ده د پیدا کولو کوښښونه پای ته رسېدلي وه یو خو هغه موضوع خلقو هېره کړې وه او بل د موسی علیه السلام رنګ شکل او قیافې هم تغییر کړی و نو موسی علیه السلام دا فکر وکړي چې د نوکرۍ 10 کاله مې پوره کړه اوس کولی سم چې بیرته مصر ته ولاړ سم او هلته خپله مور خپل ورور هارون او خپله خور ووینم نو موسی علیه السلام د خپلې ښځې سره د مصر پر طرف رهي سو الله جل جلاله فرمایي لما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. نو کله چې موسی علیه السلام هغه خپله د نوکرۍ موده پوره کړه او د خپل اهل سره مصر ته رهي سو په لار کې موسی علیه السلام د طور د غره له طرفه یو اور ولیدی خپل اهل ته یې وویل تاسې دلته انتظار وکړئ ما یو اور ولیدی شاید چې زه له دغه اوره حال او خبر درته راوړم یا څه اور درته راوړم شاید چې تاسې په تاوده سئ په تفاسیرو کې د موسی علیه السلام د دغه سفر قصه په پوره تفصیل سره لیکل سوې ده خو زه به اوس په مختصر ډول سره درته بیان کړم د مدین په ښار کې د موسی علیه السلام نکاح د شعیب علیه السلام د لور سره وتړل سوه او 10 کاله یې هلته تیر کړه بیا یې مصر ته د تللو اراده وکړه د ده علیه السلام سره په دغه سفر کې د ده حامله ښځه صفورا رضی الله تعالی عنها چې د شعیب علیه السلام لور وه هم ملګرې وه او څو پسونه هم ورسره وه دوی پر لار وه چې شپه پر راغله ډېره تاریکه شپه وه او ډېر شدید یخ و
پسونه یې هم سره وپاشل سوه. په دغه حال کې لار هم ځینې ورکه سوه. موسی علیه السلام نه پوهېږي چې لار پر کومه خوا ده. د یوې خوا شپه او تاریکه ده، له بلې خوا دشت او یخ دی. څوک هم نسته چې پوښتنه ځینې وکړي. غواړي چې اور بل کړي، ځانونه تاوده کړي. اور هم د اور د بلولو د موادو د نیستوالي په سبب نسي بلولای. په چرت او فکر کې دی. څو په دغه یخ او تاریکه کې هلته لري یو اور ولیدی. نو یې خپلې ښځې ته وویل ته دلې کښېنه، زه به هغه اور ته ورسم، ښایي هلته د لارې معلومات وکړم او که مې وکولای سوای څه اور به هم درته راوړم چې ځانونه په تاوده کړو. دا هغه مبارکه شپه ده چې موسی علیه السلام د خپل رب عز وجل په ملاقات او خبرو کولو مشرفه کیږي او د رسالت په عزت معززه کیږي. خیر، موسی علیه السلام د هغه اور پر طرف ورهي سو چې دغه ځای د جبل طور یوه شیله وه او طوا ورته ویل کیږي. موسی علیه السلام هغه ځای ته ورورسېدی او هلته یې یو ډېر عجبه حالت ولیدی. په یوه تکه شنه ونه کې ډېر زورور اور بل دی او ډېرې لویې لویې لمبې ځینې پورته کیږي. خو په هره اندازه سره چې دغه بل اور زیاتیږي، لمبې ډېریږي او لوییږي، په هغه اندازه ونه نوره هم زرغونه کیږي او ډېره ښایسته ښکاري. د ونې شاخونه او پاڼې په ډېر لطافت او نظافت سره تر او تازه معلومیږي. هر څونه چې د ونې زرغونوالی، ښکلا او ښایست زیاتیږي، په هغه اندازه اور او د اور لمبې شدت کوي. موسی علیه السلام قصد او اراده وکړه چې دغې ونې ته ورنږدې سي. که هلته له ونې څخه یو سوځل سوی شاخ یا اور راولویږي، هغه ورسره واخلي او هلته په خپل ځای کې اور په بل کړي. مګر په هره اندازه چې موسی علیه السلام اور ته ورنږدې کیږي، په هغه اندازه اور ځینې لرې کیږي. موسی علیه السلام وبېرېدی او بیرته را وګرځېدی. دلته نو هغه اور په ده پسې سو او د ده تعقیب کوي. موسی علیه السلام په تعجب او حیرت کې دی چې په دغه حال کې د اور له طرفه یو غږ یا آواز پورته سو او ویل یا موسی انی انا ربک. سبحان الله، له دغې ونې څخه یو ډېر ښه آواز پورته کېدی. امام احمد د وهب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وایي کله چې موسی علیه السلام دغه ناره واورېده چې یا موسی، نو څو واره د لبیک لبیک جواب ورته ووایه او ویل زه ستا غږ اورم مګر وینم دې نه چې چیرې یې. وایي موسی علیه السلام له هره طرفه بلکې د خپل هر ویښته څخه د الله جل جلاله کلام اورېدی. الله جل جلاله دغه حالات په سورت طه کې بیانوي او فرمایي وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. يعني آیا راغلی د تا ته قصه د موسی ابن عمران علیه السلام کله چې ولیدی اور هلته لرې او لوړ په غره کې اور ولیدی او د علیه السلام اور ته ضرورت هم درلودی. یخه او تاریکه شپه ده او د ده څخه لار هم ورکه ده. دا د الله جل جلاله تقدیر و. هغه الله جل جلاله ورک کړی. هغه الله جل جلاله د دې دپاره شپه یخه او تاریکه کړه چې موسی علیه السلام په رسالت سره غوره او اختیار کړي. نو موسی علیه السلام خپل اهل ته وویل تاسې دلې کښېنئ، ځکه د ده علیه السلام د ښځې دپاره غره ته ختل سخت او مشکل وه او په عین حال کې یې ښځه حامله هم وه. نو ویل بېشکه ما اور ولیدی، ښایي زه تاسې ته د هغه اوره څخه څه راوړم یا زه پر دغه اور یا د دغه اوره سره لارښوونکی پیدا کړم. هلته داسې یو څوک وي چې لار راوښیي.
فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. کله چې اور ته راورسېدی نو غږ وسو چې یا موسی دغه حال د هغه ډیرو عجیبو حالاتو څخه یو حالت دی. دا اور نو بلکې نور و، لویه ونه ده، نور ځینې راوځي. موسی علیه السلام په تعجب کې سو چې دا روښانه ونه د څه شي ده. په دغه وخت کې الهي او رباني غږ شروع سو. دا هغه عظیم او مستقیم خطاب دی چې د رب العالمین الله جل جلاله او انسان په منځ کې کیږي. د دغه خطاب سره نه شی مشابه کېدلی شي او نه ورسره مقایسه کېدلی شي او نه شی پسې رسېدلی شي بې له هغه خطابه، بې له هغه سوال او جوابه چې سید الکونین سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اعلی علیین کې د معراج په شپه د خپل رب سبحانه و تعالی سره کړی دی. خیر، موسی علیه السلام ته ورغږ کړل سوه چې یا موسی، او نور یې وفرمیل انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادي المقدس طوى. یعنی بېشکه زه چې یم ستا رب یم، خپلې چوټې دې وکاږه، بېشکه ته په مقدسه شیله کې د طوا یې. په جبل تور کې یوه شیله ده چې طوا ورته ویل کېږي. نو دغه عظیم او مشرف کیفیت په جبل تور او د طوا په شیله کې پېښ سو. وانا اخترتک فاستمع لما یوحى، او ما ته په رسالت سره غوره کړی او اختیار کړی یې، نو غوږ ونیسه هغه حکم ته چې تا ته وحی کېږي. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. بېشکه زه چې یم زه الله یم، بې له ما څخه بل هیڅوک د عبادت وړ او لایق نه دی. نو یوازې زما عبادت کوه او زما د ذکر یادونې لپاره لمونځ ادا کوه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بېشکه قیامت راتلونکی دی. زه اراده لرم چې دغه د قیامت د راتللو وخت پټ کړم، او د قیامت راتګ د دې دپاره هم ضروري دی چې هر نفس ته د هغه د عمل جزا ورکړل سي. نو خامخا دې د دغه ایمان راوړلو څخه پر قیامت تا نه منع کوي هغه څوک چې د قیامت پر واقع کېدلو ایمان نه لري او د خپلو نفساني غوښتنو متابعت کوي، د قیامت پېښېده درواغ بولي. که چیرې ته د دغه ایمان راوړلو څخه منع وکړې، قیامت ونه منې، نو ته به هلاک سې. په دغو درو آیاتو کې د الله جل جلاله له طرفه لومړی موسی علیه السلام ته خالص توحید وروښول سو. هغه چې فرمایي انني انا الله لا اله الا انا، یعنی بېشکه زه چې یم زه الله یم، بې له ما څخه بل هیڅوک د عبادت وړ او لایق نه دی. او بیا وروښول سوه چې هر قسم عبادت به دې زما دپاره وي. الله جل جلاله فرمایي فاعبدني واقم الصلاة لذکري. نو یوازې زما عبادت کوه او زما د ذکر یادونې دپاره لمونځ ادا کوه. بیا تر توحید او عبادت کولو وروسته پر قیامت د ایمان راوړلو تعلیم ورته وسو. هغه چې رب عز وجل فرمایي ان الساعة آتیة اکاد اخفیها،
بېشکه قیامت راتلونکی دی، زه اراده لرم چې دغه د قیامت د راتللو وخت پټ کړم. بیا دا ورته وویل سوه چې د بدانو سره مه کښېنه او پام کوه د هغو متابعت ونه کړې چې د دغې خپلې عقیدې او خپل عمل څخه دې وانړوي. که چیرې داسې پېښه سي چې ته د خپلې عقیدې څخه واوړې نو ته هلاکېږې. تر دې وروسته د موسی علیه السلام د رسالت او نبوت دپاره د الله جل جلاله له طرفه مقدمه شروع کیږي او الله جل جلاله پوښتنه ځینې کوي او ورته فرمایي: وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. او دغه پراسته لاس کې دي چی دی یا موسی؟ الله جل جلاله په خبر دی چې په لاس کې چی دی، مګر غواړي چې لومړی موسی علیه السلام په یقیني ډول سره ووایي چې دا زما له کړه ده، بل شی نه دی. او بیا الله جل جلاله دا وښکاره کړي چې زما قدرت تر هر څه لوړ دی. موسی علیه السلام د خپل لاس شی وروښاوه او ویې ویل: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسی علیه السلام په پوره یقین سره وویل: دا زما له کړه ده چې د تللو او ستړیا په وخت کې تکفر کوم او په دې سره د ونو پاڼې خپلو پسو ته راسندم، راتویوم چې ویې خوري، او نور مې هم ډېر حاجتونه او ضرورتونه په پوره کیږي، لکه د څرونکو حیواناتو شړل او نور. په دې کې هیڅ شک نشته چې لکړه ډېرې ګټې او فایدې لري. ځینو کسانو د لکړې فایدې بیان کړي او شمیرلي دي چې د هغو څخه به یې دغه یو مثال درته وویل سي. د حجاج ابن یوسف الثقفي په مخه یو صحرایي عرب ورغلی. حجاج ورته وویل: یا اعرابي، له کومه راغلې؟ هغه ویل: د دشت او صحرا څخه. ویل: دغه په لاس کې دې څه شي ده؟ صحرایي وویل: دا مې له کړه ده، د لمانځه په وخت کې یې مخ ته دروم او خپل بوده په شړم، په سفر کې په قوي کېږم، په تللو کې تکفر کوم چې ګام مې لوی او پراخه سي، تر ولې په اوړم، له غزارېدلو څخه مې راګرځوي چې خپل پټو پر واچوم، له ګرمیه او بارانه مې ساتي، یعنې سایوان په جوړېږي. هغه شی چې زما څخه لرې وي هغه ته مې نږدې کوي. که د چا کور ته ورغلم دروازه یې پټه کوم، د سپو د داړلو څخه ځان په ساتم، په ویشتلو کې د نیزې کار کوي، په جنګ کې د تورې کار ځینې اخیستل کېږي، پسو ته پاڼې په راتویوم. ولی فیها مآرب اخرى کثیرة لا تحصى. له پلاره ماته په میراث را پاته ده او زما څخه به مې زوی ته پاته وي. نو کله چې موسی علیه السلام وویل ولی فیها مآرب اخرى، د هغه به هم دغه ګټې او فایدې مقصد وي. بیرته خپلې قصې ته راګرځم. الله جل جلاله دا اراده وفرمایل چې موسی علیه السلام ته د ده د لکړې د ګټو او فایدو څخه یوه داسې فایده ور وښوي چې بې له ده څخه بل څوک هغه ګټه نسي ځینې اخیستلی او د ده دپاره معجزه وي. نو الله جل جلاله وفرمایل: قال القها یا موسی، دغه لکړه دې وغورځوه یا موسی، تو خو یې ښه پېژنې چې دا ستا لکړه ده، نو ویې غورځوه. فالقاها فاذا هي حیة تسعى. نو موسی علیه السلام هم دغه خپله لکړه پر مځکه وغورځول چې ناڅاپه هغه لکړه یو ژوندی مار و چې ځغستلې. د موسی علیه السلام د لکړې څخه ډېر لوی اژدها مار جوړ شو او ځغلي. نو خود موسی علیه السلام د دغه ناڅاپه اوښتلو په سبب په هغه بشري بیره چې انسان یې په خپل طبیعت کې لري وبېرېدی. الله جل جلاله دغه حالت په سورة القصص کې بیانوي او فرمایي: وان القي عصاک. ورته وویل سوه چې لکړه دې وغورځوه. فلما رآها
تهتز كأنها جان. نو کله چې دغه خپله لکړه ولیده چې مار دی غورځي، ګواکې دغه لکړه ډېر تیز او چابک حرکت کوونکی نری مار دی. ولا مدبرا ولم يعقب. موسی علیه السلام دغه ځای پرېښاوه، پر شا یې وځغستل او بیرته نه راوګرځېدی، لکه موږ چې وایو تر شا یې نه کتل. د الله جل جلاله له طرفه غږ پر وسو: یا موسی اقبل ولا تخف انك من الامنين. یا موسی مخ راواړوه، بیرته راوګرځه او مه بیریږه، بېشکه ته د امان ورکړه سوو څخه یې، ته له هره ضرره ساتل سوی یې. موسی علیه السلام راوګرځېدی، د الله جل جلاله له طرفه ورته وویل سوه: قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى. الله جل جلاله وفرمل دغه لکړه دې واخله او مه بیریږه، ژر به موږ دغه لکړه و هغه خپل پخواني شکل ته واړوو، یعنی چې وینیسې بیرته لکړه کېږي. موسی علیه السلام بیریږي، ځکه ډېر لوی مار دی، نو یې په بیره او احتیاط تر لکۍ ونیوی. هغه مار بیرته لکړه سو. د الله جل جلاله له طرفه بل امر هم ورته وسو او ورته ویې فرمایل: واضمم یدک الى جناحک. یعنی خپل راسته لاس د لاس خپړ په چپات خرګ یا بغل نه نباسه. همدارنګه په بل آیات شریف کې رب عز وجل فرمایي: اسلک یدک فی جیبک. یعنی خپل راسته لاس دې په ګریوانه د کمیس په غاړه نه نباسه. چې د دواړو آیاتو معنا یوه ده او مقصد داسو چې لاس دې په ګریوانه نه نباسه چې تر بغل دې لاندې سي. موسی علیه السلام دا کار وکړي، خپل لاس یې په ګریوانه نه نیسي تر څو تر بغل یې لاندې سو. کله چې یې لاس راویستی تک سپین او روښانه دی، ځلیږي. تاسو ته معلومه ده چې د موسی علیه السلام د پوست رنګ ډېر تور و، او کله چې لاس یې تر بغل لاندې کړی، لاس یې تک سپین او ځلیدونکی سو. نو الله جل جلاله ورته وفرمایل: واضمم یدک الى جناحک تخرج بيضاء من غیر سوء آیة اخرى. یعنی خپل راسته لاس د لاس خپړ په چپت خرګ یا چپه بغل نه نباسه. دغه لاس به دې تک سپین روښانه بې له عیبه راووځي، یعنی داسې سپین به نه وي لکه پس یا برس، بلکې بې له عیبه ځلیدونکی به وي. دا بله معجزه ده. همدارنګه رب عز وجل دغه حالت په سورة القصص کې بیانوي او فرمایي: اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. یعنی خپل راسته لاس دې په ګریوانه د کمیس په غاړه نه نباسه. دغه لاس به دې تک سپین روښانه بې له عیبه راووځي، یعنی کومه ناروغي او بدي به پکښې نه وي لکه پس یا برس، بلکې بې له عیبه به ځلیدونکی وي. دا هم د موسی علیه السلام دپاره بله معجزه سوه چې لاس تر بغل لاندې کړي، هغه تک سپین او ځلیدونکی سي. بل وار یې تر بغل لاندې کړي، بیرته پر هغه پخواني حال سي. دغه لاس د ده علیه السلام په اختیار کې دی، څرنګه چې یې خوښه وي هغسې کوي. د الله جل جلاله له طرفه دا هم ورته وویل سوه: واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. او راټول کړه خپل ځان ته ځګر خپل ته خپل لاس د بیرې څخه. یعنی که د کم وخت د بیرې احساس وکړي، که چیرې بیره درته پیښه سي، لاس دې پر خپل ځګر کښېږده، هغه بیره در څخه لرې کېږي. یعنی که د هغه مار څخه بیره درته پیښه سوه چې ستا د لکړې څخه جوړیږي، یا د لاس په ځلیدلو د پسوالي بیره درته پیښه سوه، یا بل د هر شي څخه وبېرېدې، خپل لاس پر خپل ځګر یا سینه ایږده، هغه بیره در څخه لرې کېږي. او بیا نو الله جل جلاله دا هم ورته وفرمایل: نو دغه دواړه لکړه او ځلیدونکی لاس
ستا د رب له طرفه فرعون او د هغه قوم ته ستا پر رسالت 2 دلیله او 2 سندونه دي بېشکه چې دوی فاسق قوم دي. بیا نو الله جل جلاله ورته وفرمیل اذهب الى فرعون انه طغى. د دغو معجزو سره فرعون ته ورسه بېشکه چې هغه یاغي او سرکشه سوی دی، د بندګۍ تر حدوده تجاوز او تیری کړی دی. موسی علیه السلام الهي امر قبول کړی، اوس دغه کار د عملي کولو د پاره د الله جل جلاله مرسته او کومک غواړي. نو یې په دعا شروع وکړه او وی ویل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. موسی علیه السلام وویل زما ربه ما لره زما سینه را پراخه کړه چې زغم او تحمل ولرم، حلیم او د حوصلې خاوند مې وګرځوې او زما دغه مهم کار چې تبلیغ دی راته آسانه کړې او زما د ژبې څخه غوټه خلاصه کړه چې خلک زما د تبلیغ کولو په وخت کې لطفاً فته واړوه.